یاره نم پرېږدی نه ښه دا د چا کور ده نوم یې څه شی ده نوم دې څه شی ده اوږی اول سر کې د نوم ده اوږی محمد دین ښه څه شی دی ایښې کور کې راځئ کښېنه شاباسه ځئ دا څو کاله کېږي چې خاوند دې له لاسه ورکړی ښه مشر کشر زوی دې لور دې څو کلن ده کښېنه شاباسې ښه راځئ دې څنګ کې کښېنه مورې چې زړه کې د کوم بد حال تېر شوی هغه موږ ته ووایه موږ خو اوس یو بخاري شی درکوو بیا بل ځلې که څوک څه کومک کوو چې بیا درته راشو ښه مخکې کښېنې صندلۍ کې به کښېنو که څنګه وړاندې شئ شاباسې راځه نوم دې څه شی ده سمیرا دلته کښېنه ساوند درته چک کوي خب سلام و دوباره هموطنان عزیز به سلسله برنامه ما خوش آمدین. در کنار خانواده قرار داریم که مادر جان شوهر خود از دست داده دیگه این تفلک‌ها و خوارک‌های ما البته همراهش هست. زیادتر از خودش میشنویم که چی مشکلات دارن. مور څو ماشومان دي او دلته چې ژوند کې بخارۍ چې نه لرئ تاسو نه لرئ بخارۍ شته وروره نه زغال لرو نه ښه لرو نه بد لرو هېڅ څه شی په کور کې نه لرم دغه دا زوی مې دی نه کار کولی شي نه بار کولی شي پروسه کالي ته دغسې یو ځله زغال مغال به یې راټولول یو سپن من به یې کو دا موټر به یې سپندول دغه به یې راوړل دلته کومه روپۍ به کېدل هغې نه به موږ ډوډۍ اخیستله ما به مې د اولادو سره خوړله دغه پروسه کالي موټر راته وکړه مګر هېڅ ته تلی هم نه دی دغه دې کورو ته ځي مازدیګر شي یا ډوډۍ څوک ورته ورکوي یا نه ورکوي دغه راځي هغه کور کې مازدیګر یا څوک یې چا ورکړي چا نه یې ورکړي هغه راوړي دغه د یتیمانو سره مې زه خورم یا وږي یا تږي یا یې بیخي لرم نه دغه مې ورځ د پاڼه یا زغال یا څه شی مه شی چې دغه اولاد مې ځي پلاستیکونه ملاستیکونه راټولوي هغه په دغه دې نغري کې زه سوځوم را دننه کوم دلته زه ږدم په دغې ته زه ګزاره کوم دغه مې ورځ ده دغه دا مې حال دی دغه دا مې یتیمان دي دغه نه څوک نه لرم چې ما سره یو لس روپۍ کومک وکړي دا مې نسخې دا مې معایناتونه تر راواخلم مریضه مې ما خپله پورو کې به مې داسې کار کوو خلکو کالیګان به پرې بتل ما به راوړله اولاد ته به مې خوړلی به مې اولاد به مې خوړله اوس خپله مریضه یم دغسې معدې تکلیف به م لرم اعصابو تکلیف به م لرم او دغسې ورځ مشکلات زښته زیات هغه دی خاوند دې چې مخکې ژوندی و دومره مشکلات نه و در باندې خاوند مې معمولي و دغسې معتاد و هغې هم داسې بده ګزاراني وه دغسې حال هم ډېر بد یا څنګه مړ شو کله مړ شو په چیز باندې چې ایران ته لاړ ایران کې هلته سکته مغزي وکړله هملته مړ شو د ایران کې د ایران نه ورته مړی خلکو پیسې ټولې کړلې مړی ورته دلته ایران نه راوړ اوس نه ښه لرم نه بد لرم هېڅ څه شی نه لرم دغه دا مې نسخې دي دغه مې معایناتونه دي دا مې دوا ده دا ټولې تا خپله دي دا ټولې زما خپلې دي دا ګوره ده ښه څه مریضي لرې تا ویلې دا ګوره ده دا د معدې دا مې هم د اعصابو تکلیف هم لرم دا مې دوا ده دا دغونه پیسې نه لرم چې زه لاړ شم هغه ورځې مې دولتي شفاخانې ته تللې نو دا معایناتونه مې کړي دي معاینات یې ګوره یو رقم راکړی دی نسخې بل رقم ته راکړي دي اوس دا دوا د چا ده دا ټوله زما ده دغه مې اخیستې ده دا اخیستې مې ده چې اوس مجبوره یم څنګه چلو کوم دغه دا مې ورځ ده دغه دا مې حل دی دا د الله دې ورحمېږي چې زه لاړ شم دوا واخلم یو خو بد واخلم اولاد ته مې راوړم نه اوړه لرم نه چای لرم نه بره لرم نه غوړي لرم په کور کې نه لرګي لرم دغه دې صندلۍ ته زه ناسته یم دغه دې هغه ته اولاد مې د یخ د لاسه مې اولاد شخ شو دغه دا مې کور دی دغه دا مې بترۍ چې بترۍ د خدای را باندې درولې ده چې زه رڼا ته کښېنم رڼا هم نشته ده را باندې خدای را باندې څنګه تا وژړلې خورکه وژړې خپل اقتصادي مشکلات ډېر دي کور کې هېڅ څوک نه لرو نه مې پلار شته دی پلار مې مړ شوی ده دغه دې ورور ته مونږ ګورو خدای پاک دغه راته غټ کړي د خپله زه بیرون سارا کې راټولو راوړي دا خو کورنۍ کې خورو نه مکتب وایي نه تعلیم شته تربیه شته څوک ما چې مکتب کې داسې مشکلات ډېر دي اوس په دې یخ کوټه کې شپې ورځې تېروئ څنګه وکړو مشکلات ډېر دي دغه دې شپو هغه کې تېروو دې کې اوس څه شی تاسو بل کړي دې کې پاڼې موږ سوځو دغه ډولو نه هر چې له خویندې مازدیګر ځي هسې راټولوي راوړي سوځوي چل وکړو
نشته څوک یې نه ورکوي ولاکه دغه زمانه کې هېڅ څوک چا سره کومک هم نه کوي داسې خل دي په خدای مازدیګر چې لاړ شو ماښام کور ته راغلو دغه نن مخکې راغلو دغه ځایونه راغلو زه مې خپله اوس مور چې مې مریضه وه خپله تلم کالیګان مې خلکو پرې متل که هر څه یې مې ورته کول لږ یې راکول خپله مې راوخوړل بیرون کې داسې خلک تاسو سره مخکې شي څه بده خبره خو نه کوي ولې داسې ډېر شه خو موږ د چا خولې ته نه ګورو خپل کار کوو خپل غریبي ده خپل هغه مخته وي څه چل دا خورکۍ دې تم ځې بیرون ته چېرې بیرون ته ځم دغه پلاستیکونه مخته وړي چې راټولول موږ چې اوس غټ شلو اوس مو خویندې ورونه ځي راټولوي دې کې سوځوو کینېږي ورته او دغسې موږ مخته کورو کې کارونه کول د کور سړی همدا ده نو فی الحال دغه د کور نور څوک نشته دغه دا د پلار مې مړ شو موږ ټول یتیمان یاستو نه مدرسې پیس لري چې مدرسې ته یوسو مدرسه کې شامل کړو نه مکتب ته پیس لري چې شامل کړو خپله زه مدرسې ته پیس رانه 100 روپۍ غواړي د میاشتې نشته د څنګه وکړم یو میاشت کې یو رقم باندې کوم یو میاشت کې بل رقم باندې کوم که راټول شي ورته ورکوم یا که نه خلاص څنګه ډېر په سختۍ ژوند تېرېږي ډېر په سختۍ ژوند خدای پاک داسې حالات به هېڅ چا نه راولي همدا یو کوټه کې ټول چملی نه و دغه یوه کوټه کې څملو نه ځای شته نه بل ځای شته وای نه بل خدای شته څنګه چلو مجبوره یم د مجبوریت ته دغه داسې هغه کوم تلم به د خلکو یو خو بد به مې کول ما ته به یو مسلمان یو مړی ډوډۍ راکوله دا چې اوس څه مریضه شي داسې د زړه مشکل راته پیدا شوی زړه تکلیف پیدا شوی دغسې چې لکوټې هغه شم خفخان وکړم نو اعصاب باندې مې بوج راشي نو داسې یم چې بیخي نور جګېدلی نه شم کورو کې تلې کالي دې وینځلې کالي مې د خلکو پرېمتل دا اوس نشم کولی اوس وسه نه لرم دغونه ځای چې ځم زړه مې داسې پړ کېږي لکه پاڼه غوندې رېږدي وخته به مې کول دا 2 کاله 3 کاله مخکې به مې کالي مې د خلکو پرېمتل هر شی به مې کول اوس دا اوشتکان مې دي دغه اولاد مې راټولوي څنګه که مور مې مریضه ده څنګه کو خپله زوره راکوي د خلکو ورو ته لږ در مازدیګر چې شي یا چې پاتې شون کې شوي موږ ته راکوي راوړي موږ کور کې ژوند پرې تېروو پلار دې چې ژوندی و مخکې جوړ و کار یې کوه چېرته که نه پلار مې چې ژوندی و دغه موچیګرت کار یې کوه بوټ پالشي کول هغه هم خپل محتاط و هر چې هماغه پیسې به یې ورکړي چې به کور ته نه راوړله ما 15 ډوډۍ یا به 4 ډوډۍ ورسره وي را به وړي موږ به خوړل نور هماغه په محتاط وو او خپل پوډر هر شی وهل نه راوړ اخر یې لاړو نو ډېر چې مشکلات به زیات شو لاړو ایران ته هلته چې سختۍ مغزي وکړه مړ شو چا راوړونه یو جمعه مړ شو بله جمعې پورې چا راوړونه هملته داسې مشکلات ډېر دی نو د خلکو قرضداره د خلکو همداره همدغسې د تر اوسه پورې دینداره پاتې دی همداسې چې کله خبر شو چې پلار دې مړ شو څنګه حالات در باندې و ډېر حالات سخت ډېر مشکلاتونه څنګه م کړي خدای پاک دغه وخت ورځ را باندې تېره کړله بس الله دې مجرونه درکړي خدای دې وسیله وکړي انشاءالله خدای دې تاسو سره هم ښه وکړي خدای پاک دې دغونه درته تاسو ته هم درکړي چې په راټولولو هم نه رسېږي خدای پاک تاسو ته عمرونه درکړي خدای دې روغ صورت تاسو ته درکړي چې موږ سره څوک ښه کوي کونډو یتیمانو سره حالات دې تاسو سره هم ښه وکړي خدای پاک دې دغونه اجرونه درته درکړي چې د هغه دې خدای په نصیب کې که د مکه او مدینه دې خدای په نصیب کې سلامت اوسې وړکۍ لورکۍ دې دا ده څنګه یې نوم دې څه شی ده سمیره د دې خواته وګوره سمیره دې نوم ده ښه څو کلن یې ښه مکتب مدرسې ته نه ځې ولې پیسې نشته ښه په دې کې کوم در باندې ګران ده مورې ټول اولاد دی اولاد خو د چا هغه نه دی ټول را باندې ګران دي څنګه وکړم زه خو په سر باندې ناسته یم چې تور سر مې هم دی اولاد ته سپینوم څنګه وکړم او دې ته په تمه یې چې دا لوی شي په تمه یم چې دا به غټېږي دا به هغه کېږي ځوانېږي بیا مدرسې ته تلله پیس به یې نه ورکړو اخر یې خدای پاک په رحم کو ختمانه یې وشلله مدرسې کې ختمانه یې وشلله اوس هغه نشته دونه چې اوس هم لاړ شي ما ورته وویل اوس خو چې هغه وایي دا ترجمه وایي پیس راوړه وایي ورکوی موږ ورته ډېر زاریګانې کړو خیر دی اوس هم چې لاړ شو دا نن یاستو تللي مدرسې ته څه چل کړو داسې مشکلات ډېر دي د مدرسې پیس پاتې ده نو مدرسې پیس پاتې دی هر وخت بله ورځ ما 500 روپۍ واخلې ما ته یې 500 روپۍ راوړه مالې ما سره نشته مدرسه کې هغه مغه لوښه هغه کړله ډېر وخته پورې ونه وي دې 500 روپۍ راوړه ما ته یې نه وړل مالې نشته دي
بیا بیته ایسته کړله. ښه اوس مدرسې ته خو ځئ؟ مدرسې ته یې وایي پروسه کال یې ختمانم دغه هغه کې وشلله ښه دا ګوره هغه یې شهادتنامه یې لا ځوړنده هغه دلته شهادتنامه هم ورکړې ده. شهادتنامه یې ورکړې ده دا مې قرآن شریف دې ټول ختم کړ؟ ښه ښه اوس ترجمه وایي؟ ترجمه نه وایم نه پیسې نشته ترجمه پرې نه وایم. پیسې غواړي ته کنه درس وایم بېرته راځو بیا مې د سره شروع کړو قرآن شریف. ترجمه کې اوس د میاشتې څو اخلي؟ 100 روپۍ وخت پیس یو نیم 100 روپۍ اخیستلې اوس 100 روپۍ غواړي موږ نه لرو چې موږ ویسو 100 روپۍ ورته ویسو نشته دي دغسې غواړي موږ یو بانه ورته کوو زه سبا یې درته راوړو یا نشته دي یا داسې دی هسې دی هغه هم ډېر خفه کېږي وایي موږ هم سر په سر لرو بیا موږ یې نیسو ورته پیس رامسې زه خیره تاسې ووایي زه الله مهربان ده انشاءالله موږ د نورو کورو باندې وګرځو بیا بیرته راځو. صحیح ده. دغه لیست کې تاسو نوم څه شی و؟ نه د مور اوږی ولد دی محمدین. زه الله رحم دغه د کوم. محمودین په نامه تذکره چې ده دغه تذکره زما غلطه ده ورور بله تذکره مې تذکره په کار نه ده ښه ښه صحیح صرف دغه نومونه واخلو بیا راځو له خیر هغه بخارۍ درته تسلیموو نور مدیمه په نصیب کې خلق دې انجمن لره خدای دې دونه درکړي چې په راټولولو موږ کونډو موږ ته هم دعا کوئ مدرسه کې صحیح ده پوه شوې موږ هم انجمن لره تاسو خو د خلکو سره مرسته کوي خدای پاک تاسو سره ښه وکړي زموږ دعا موږ ماښام شي ماښام یې راډیاست ټولو یو لاسو ته ګورو چې بېګا دومره تاریکه زموږ هلته داسې شوې تیکه تیکه دی موږ دونه پیسې نه لرو چې موږ یوه بېترۍ زه واخلم چې زه په دغه کړم سولر دغدونه به څرکه دی بېترۍ هم خرابه ده چې ماښام چې نور تاریکۍ ته دغه یو ساعت چې رڼا یي دغه څو ځایونه مینم هغه ماښام نه اچوم ماښام کېږي نور تاریکۍ ته ناسته یم زه الله مهربان لوی ذات ده انشاءالله هر څه برابرېږي الله مهربان نه زه خپله مه کوه خیر شي خیر شي آفرین ژوندی اوسید. عزیز سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما با سلسله کمک های ما که بخاری است بخاری مبلینی البته با تمام وسایل و لوازمش. این خانواده دوم است برنامه دومی است که بر شما به نشر میرسونیم. مادر جان فکر کنم که این مادر جان هم خانم است که بیوه بود و دخترکا و یاش نیمچه و یو زوی دی و همدا زوی دی صحیح ده دغه به ویش له خیره په خیر سره استفاده کې هغه کوم دوست دلته راغلی بیا تاسو ته طریقه وای چې څنګه وی لګوي صحیح ده هم دیګه پکېږي هم کوټه ګرمای صحیح ده او دا نوې راوتلې دی وطني دی بیا له خیره په خیر سره استفاده وکړي دا سوځیدلې موبایل پکې سوځيږي ښه لارګه چه نخوری ژوندی اوسه. ای بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. برنامه ما ادامه داره. از این که ما عجله خداحافظی میکنم دیگه دوستان اونجا در تصویر ببینین پشت مواد آمده دیگه در یک برنامه نمیشد کل شما بگنجانیم اما تو کوتاه که از اینا یا خداحافظی و مواد برشان تسلیم کردیم. خدا پامان مرجانه. ای بود برنامه امروز تا دیدار دوباره الله حافظ و نگهدارتان.